نن درس کې یو بلې موضوع ته رسېږو کلر سمپلر د معنا د یو رنګ د اخیستلو لپاره موږ تاسو ته په کار کېږي. مثلا دلته یو کلیک کوم دغه رنګ دلته کوم رنګونه دي دغه اصل دغه عکس دی دغه آر جی بي دی. پیل کې موږ آر جی بي سیم وای کې رنګونو فرق ویلی وو. آر جی بي رنګ د مثلا زه غواړم د دغه ساحې څه ډول رنګ دی یو کې ما کلیک کړی دی یو همدلته لیکل سوی دی صحیح وګورم 116 مثلا آر یا ریډ یا سور ده ګرین یا شین پکې 118 ده او بلو 114 ده که نه د دغه دریو رنګونو له جوړښت چې بیا یو دغه ډول رنګ جوړ سوی دی. د معنی که یو چاته معرفي کوي چې مثلا سور رنګ دومره پکې که ګرین دومره که پکې او بلو دومره که چې بیا یو مشخص رنګ درته وښولی سي لکه کوډ څه دی. ځکه اوس که ته چاته وایي چې مثلا ماته خړ رنګ جوړ نو خړ څه وړ خړ خو مثلا په څو سوره کمه دی په څو ډولونو باندې ده که نه بېلابېل اندازه پکې ټیټه او لوړه راځي. نو دا منځ دقیقا اندازه وښیي د دغو رنګونو چې کولی سي یا یې معلومه کړي ځان ته دې چې کولی سي دا خو یو یو مثلا دوم کې غواړئ دې ساحې رنګ وپېژنئ وګوره دوه ورسره لیکل سوی ده دغه مشخص رنګونه پکې موجود دي. که غواړئ مثلا دلته په ایوریج ډول باندې وګورم 3 په 3 کې ایوریج له یو 3 په 3 کې ساحې نه رنګ راخلي درته صحیح. او که مثلا فاینډ سمپل د دا معنا په کوم ځای باندې ما کلیک کړی لا موږ ځینې رنګ راته راواخله صحیح. او داسې د ایوریج په ډول باندې تر 101 پورې هم شته صحیح. بلکې غواړئ مثلا دغه ستا رنګونه پېژندلي دا ټول پاک کړي کلیر آل که کیسه بې ختمه سي. رولر د دومره ډېر نه په کار کېږي که غواړئ موږ یو ساحه اندازه کړو دلته یې کولی سي. مثلا هایټ یې څومره ده مثلا ویټ یې څومره ده په ایکسو په وای محورونو باندې څه ډول ده نه په دې شکل باندې کولی سي دغه کې. مثلا که غواړئ دا پاک کړي کلیر یې که یو سټریټن ده لکه موږ تاسې هغه تېره ورځ هم یو د کتاب پوښ سیده کړی و دلته هم کولی سي یو عکس کې یو کوږ شی هغه سیده کړي. وګوره په رولر باندې راسه مثلا دلته پس داسې کلیک پرې وکړم په دې شکل باندې او بیا به راسم سټریټن لایر بې کړم وګوره دغه لایر یې په دې شکل باندې کوز دا لوحه باید په دې شکل وای ځکه ما ورته معرفي کړې وه په دې شکل. بل د هغه تر څنګ نوټ ده که غواړئ مثلا ځان لپاره یو لیکنه پکې وکړئ. زه غواړم دلته لیکنه پکې کوم چې مثلا دلته بیا رنګ یې ورته تغییر که نه زه به دلته ولیکم چینج کلر که نه مثلا دغه ما په دې شکل باندې دلته اوس څه شی دی پکې دا خو تا سره کمنټ موجود سو یا نوټ موجود سو او تر لیکوال یې څوک ده مثلا دلته ما ذکي ورته ورکړی کولی سي مثلا دلته ورته ولیکي چې مثلا لیکوال دی خاني مثلا خان دی لیکوال رنګ دې څه وړي راته اوس د کمنټ رنګ په دې شکل باندې د کمنټ رنګ د توري اوکې که وګوره د کمنټ رنګ توري که غواړئ سپاک یې کړئ بیرته کولی سي پاک بل کاونټ که غواړئ مثلا شمار یې زه غواړم مثلا اوله وار دا د کس مخ ورته سپینوم بیا دا رنګ تغیروم بیا په اسمان کې مثلا ایډیټ کوم بیا دغه د موټر رنګ تغیروم بیا په غره باندې لږ کار کوم که نه داسې په دیوال باندې داسې په شمېرو باندې کولی سي دلته لیکنه ورته وکړي. دا شیان زموږ ډېر مهم دی پاکولو لپاره او د رنګ لپاره صحیح په دې شکل باندې کولی سي. سایز یې بیا دلته غټولی سي دا معنا سایز یې اوس 2 ده که نه دلته ورته لیکم چې مثلا 15 لا ښه واضح غیر معلوم سي ښه تر لسو لوړ نه کېږي په دومره اندازه باندې صحیح ده. مارکر سایز ده او لیبل سایز مثلا دا به زه ورته یوه شپږ کړم چې په دغه کې څه ډول تغیر راځي دا هم له 8 تر 10 پکې راځي که نه مثلا 18 دې وکړو. دغه د فونټ سایز د لیکنې 1 2 3 څه لیکلي دي او مثلا دغه مارکر یې بیا دغه د ټکي سایزونه دي دومره ډېر مهم نه دي دا به زه بیخي ورته لرې کړم چې د سترګې نښان ترې کلیک کړي دا شیان به ختم سي. دا نه و دومره ډېر مهم شیان